دا یو ورو سوال کړی دی چې هغه ماشوم چې پیس کي د ده د میچازې دا کله پلیتې ګرځي او آیا ماشومه جنۍ او ماشوم هلک د دوی په میچازو کې فرق شته؟ الجواب اصل دا دی چې د انسان میچازې دا پلیتې دي. د انسان میچازې څه دي؟ پلیتې دي. که دا ماشوم دی، که دا مشر دی، که دا جنۍ ده، که دا هلک دی، د دې ټولو دا میچازې څه دي؟ دا پلیتې دي. صرف دومره ده په شریعت کې چې د ماشوم هلک چې ډوډۍ نه خوري، خوراک نه کوي، صرف پیس کې. یاده کوي دا خبره چې ماشوم هلک صرف پیس کې او روټۍ نور څه نه خوري. د ده میچازو کې شریعت تخفیف راوستی د هغه په دې طریقې سره چې کله ته دا اوس د ماشوم د میچازې ستا په کپړو ولګېدې نو شریعت پکې دا اسانتیا راوستې ده چې اوبه پې ونوله بس مږلو ته او بار بار اوبه اړولو ته او دې ته پکې ضرورت نشته. بس له پاسه به یې چڼکا وکړه، اوبه پې ونوله او دې ته نطح وایي، رش ورته وایي. په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، په صحیح مسلم کې هم شته د ام قیس رضی الله عنها. هغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خپل زوی راوستی و انها اتت بابن لها صغیر. وړوکی زوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راوستی چې هغه له خوراک نه کوو. خوراک نه کوو معنی دا دی چې ژوند یې څنګه تېرو؟ په پیو باندې، یعنې صرف هغه پی د مور هغه استعمالوه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان سره غېږ کې کېنو د ماشوم، فبال على ثوبه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کپړو باندې څه چل وکړو؟ میچازې وکړې. فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوبه راوغوښتې او اوبه پې ونوستې او هسې یې ویې نه اینځو. نو د دې نه دا ثابته شوه چې ماشوم هلک، جنۍ نه، ماشوم هلک چې روټۍ نه خوري او صرف د مور پیس کې نو د ده میچازې هغه په دې طریقې سره پاکېږي چې ته پې اوبه ونولې په دغه ځي باندې. حدیث امام ترمیزي راوړی دی، امام ابن ماجه هم راوړی، علي بن ابي طالب رضی الله عنه روایت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قال في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال في بول الغلام الرضيع، هغه ماشوم چې پیس کی، وينضح بول الغلام، که هلکي نو د ده په میچازو باندې په کوم ځای چې ولګېد اوبه پې ونوله، چڼکاو پې وکړه. او چې ماشومه ده نو هغه ځای به انځي، د هغې میچازې چې په کوم ځای باندې ولګېدې ښه باقاعده به یې داسې انځي او داسې صفایي به کوې لکه څنګه چې د یو مشر کس میچازې په یو ځای باندې ولګي.